د لغمان ولایت مرکز او 15 ولسوالیو لسګونه قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو په هیواد کې د وروستیو ترهګریزو پیښو غندنه او د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان وکړ. نن د سې شنبې په ورځ د قوس د میاشتې په 19 نیټه له غرمې وړاندې په محترم ښار کې د دې ولایت د والي محمد آصف ننګ، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي او یو شمېر نورو مسؤلینو په ګډون د مرکز او ولسوالیو لسګونه قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو له لوري د ننګرهار د هسکې مینې او د علیشنګ ولسوالۍ د وروستیو ترهګریزو پیښو د غندنې، د امنیتي ځواکونو ملاتړ او د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه وکړه. په پیل کې د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي له لوري د جګړې له ښکېلو خواو څخه د اوربند غوښتنه او د یوې رښتینې سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه ویل د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ، ستاینه او قدرونه پر موږ حق ده او باید د دوی ملاتړ لکه څنګه چې شوی همداسې به روان ساتو. نوموړی وایي په اوس مهال کې چې کوم پرمختګونه په بیلابیلو برخو کې ترسره شوي، دا ټول د امنیتي ځواکونو په قربانیو د ولسونو په میړانه مخته تللی دي. هغه په لغمان ولایت کې د ټولو پرمختګونو لامل د ولایتي ادارې سالمه رهبري او د امنیتي ځواکونو هڅې وبللې. د ولایتي شورا رئیس دغه راز په دې ولایت کې روانه اونۍ د شاوخوا 300 میلیونه افغانیو د پروژو پیل او پای هغه څه وبلل چې د دې ولایت د مسؤلینو د رښتینی کار یوه برخه ده. د دیني عالمانو په استازولۍ د حج او اوقافو رئیس مولوي نجیب الله هاشمي هم د هسکې مینې او د علیشنګ د وروستیو پیښو غندنه او دا چاره یو نه بخښونکی جنایت وباله. هغه دغه راز د اسلام مبارک دین په رڼا کې د یو مسلمان بېګناه وژلو په اړه تفصیلي خبرې وکړې او د جګړې په زیانونو یې خلک خبر کړل. هاشمي وویل دا نن چې موږ او تاسې په دې تالار کې سره راغونډ یو او په آزادانه فضا کې خبرې کوو، د امنیتي ځواکونو برکت دی او زه له ټولو ولسونو څخه غوښتنه کوم چې د خپلو ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ ترسره کړي. مولوي نجیب الله هاشمي دغه راز په هیواد کې د یوې رښتینې سولې ته د رسیدو په برخه کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه. بل لورته د لغمان والي محمد آصف ننګ په خپلو خبرو کې دا ډول ناستې او ملاتړ د افغان ځواکونو د روحیې د پیاوړتیا لپاره خورا مهمې وبللې او دوی د هیواد او خاورې رښتیني اتلان یاد کړل. هغه ویل افغان ځواکونه د خپلې خاورې، وطن او ملي نواميسو ساتنه کوي او د دوی جګړه په حق ده. ښاغلي ننګ دغه راز د جګړې په زیانونو او د ټولنې په بیلابیلو قشرونو د تاثیراتو په اړه هم هر اړخیزې خبرې وکړې. د لغمان والي وایي هڅه کوي چې په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي او په ټولو برخو کې یې ورته لازمي اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. په ورته مهال حاجي شامرد خان، حاجي عبدالرؤوف، حاجي اشرف، شیخ محسل، ملک حضرت الله بمبار، دلاغا رحماني او مولوي سید باهر هم په خپلوار خبرې وکړي او د افغان ملي امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او له دوی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ټولو په خپلو خبرو کې د ننګرهار د هسکې مینې او علیشنګ ولسوالۍ د وروستیو ترهګریزو پیښو غندنه او د یوې رښتینې سولې څخه حمایت وکړ. ویناوالو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او افغان ځواکونه یې وستایل چې په پوره میړانې سره د خپلو ولسونو او خاورې ساتنه کوي.